بدر صاحب خو بس هغه اکټر و چې ډېر جانانه اکټر و وی هلته مې ډونګه کېدله روټۍ چولې ده او هغه روټۍ وخوره نو ما قسم به خدای ما یار دا ملنګ سړی دی ملنګان ټول عمر همیشه آباد اوسي خو بس پته نشته چې څه بیماري پې ولګېده بس د دې دنیا نه لاړو نعمت صاحب هم ښه سړی و غریبانان سره ډېر خو نعمت صاحب ته به چې کور ته به اختر په اختر خلک راغوسته شټوډو ته به رالو او ټولو ته به یې ویل لکه ګورې اختر به ما سره کوئ نو چې لا بړو غریبانان به ورتله ډېر دا اوسني خو بس سیکټران دي ټیک ده او چا سره دغه مغه نه کوي دي امداد نه کوي نه مړه امداد چرته دی نو کار نشته کنه یو وخت کارونه ډیر اوس کارونه کم دي کنه هغه وخت کې هکټر به 50,000 اخیستی و دي 5 लाख اخلي بالکل یو خبره بل کومه کیسر سنوبر صاحب ډیر وخت بعد کم بیک کو راغه فلم تا ډیر سینیئر دي زموږ ډیر زیات سپر هټ فلمونه ورکړي دي دا غي حواله سر سوای زه د کیسر صاحب ډېر قدر کوم عزت کوم د شورونه ډېر فلمونه جوړ کړي دي د په ما باندې دغه فلم جوړېدو د یو فلم و ډېر ښه نمک حرام په هغې کې په ما باندې ډېر ښه رول کړی او شړک فلم کې م را باندې کړی و ډېر ښه رول د ډېرو فلمونو کې ما رول کړی دي یو فلم کې زه پولیس والی یم بدر صاحب سره مې ډایلاګ دی ډېر زوړ فلم دی بدر صاحب راته وایي چې ما خو خان اوس د ګاډي کاغذونه روړه زه ورته یم دا هم ښه کمکل دی چې ده ته دا پته نشته چې زه څه غواړم دنه هغه وایي څه غواړې زه ورته یم ټک ټوک ته ټوکټوکایه هغه وایي ښه د سور غوښه غواړې زه وایم پیسې غواړم پیسې بیا راته اولدار راشي چې خان دا خو ماغه مخرور دی چې کوم مخرور پسې من ګرځو زه ورته وایم ښه دا هغه مخرور دی زه ورته وایم بیا بچو تاڼې ته مخکې شه او وایي زما ګناه څه ده زه ورته وایم دا به تا ته تاڼه کې پته لګي چې ستا څه ګناه ده تاڼې ته یې بوځم بیا خوا اسی چو صاحب یې هغه وساسیني بل تاسو خو بدر صاحب سره کار کړی ته ما بدر صاحب سره څومره مطلب هغه څنګه اکټر او بل د هغوی اوس برسي تېره شوه په پېښور کې د هغې برسي وشوه په لاهور کې د هغوی تاسو برسي مرسي یاستو کوي که نه کوي یاره لاهور کې خو لا اوسه پورې برسي نه ده شوې او بدر صاحب خو بس هغه اکټر و چې ډېر جانانه اکټر و هغه چېرته ډوي نه ده کړې هغه چېرته په کورسۍ نه دی ناست هغه به په ځمکه کېناست و هغه به داسې انسان و که نه چې ورځ زه فلم په اوډیشن منیجر وم نو زه لاړم چېرته بار نو بریک شوی و د روټۍ بریک وشو نو زه نه وم چې رالم پتیله تشه پرته وارسته تش پرته ما تپوس وکړو دا بریک چا کړی دی وایي دا بدر صاحب روټۍ م ورکړې دا څه ورکړي دي نو ما ته یې آواز وکړو وایي رحمانه بچې مې جی میا صاحب وایي هلته مې ډونګه کېدله روټۍ چولې ده او هغه روټۍ وخوره نو ما قسم به خدای ما یار دا ملنګ سړی دی ملنګان ټول عمر همیشه آباد اوسي خو بس پته نشته چې څه بیماري پې ولګېده بس د دې دنیا نه لاړو نو بدر دغه ښه ته رایاد شي د هغه غریبي ته راشي هغه غریبي ماته یاد شي او یو نعمت صاحب هم ښه سړی و غریبانان سره ډېر خو نعمت صاحب ته به چې کور ته به اختر په اختر خلک راغوسته شټوډو ته به رالو او ټولو ته به یې ویل لکه ګورې اختر به ما سره کوئ نو چې لا بړو غریبانان به ورتله ډېر نو ښه لکه غوښه مخه به یې سره که ښه ښکلې په خلکو به یې خوړه نو چې څه به یې د وسه کېده غریب هغه د وسه پورې پړو نو هغوی له به یې پټې غوندې پیسې هم ورکړې ډېرو خلکو له یې ورکړي دي نه موږ یو اکټر و هغه مړ شو الله دې وبخي اسماعیل شاه پښتون و ډېر فلمونو کې و هغه ورته یو ورځ رالو ورته وایي نعمت صاحب وایي وایه وایي یاره زه شو کوم نعمت صاحب ورته وایي زه شو نه کوم وایي ولې وایي هلته به په ما باندې په شو کې څو پیسې وګټې وایي هغه پیسې ما نه واله او هغه پیسې واله او په هغې ځان له علاج هم وکړ څه وکړه هغه د خپل جیب نه پیسې ورکړي نو هغه خلک دي دا اوسني خو بس سیکټران دي ټیک ده
او چا سره دغه مغه نه کوي دي امداد نه کوي نه مړه امداد چرته دی نو کار نشته کنه یو وخت کارونه ډیر اوس کارونه کم دي کنه هغه وخت کې هکټر به 50,000 اخیستی و دی 5 लाख اخلي 50 ډېر وي که 50,000 چې کم قیمت نو دی وخت زم چې 5 लाख 10 लाख کم درکې کرا په وخت چې 50,000 باندې څه کېدل کنه هغه 5 लाख نه کیږي هغه ټیم روټه مردانه و د 500 روپو به سلو روټه کېدی او کنه اوس روټه هم ګران شو سالنم ګران شو ارسه ګران شو د دې فلم په حواله سره اخیری کې سوال غواړي دا خدا سے فلم جوړ کو کیسر صاحب دا سے چې کیسر صاحب ډېر متباد رالو او فلم دومره ښکلې جوړ کو کنه چې یو بدل یې کړی دا او ډېر ښکلې کړی دا او د دې پروډوسر دی د موږ ډېر ښکلې محمد خان چې هغه غریبانه کې پیسې راغونډې کې او رالو لاهور ته او دا فلم شروع کو نو دې فلم کې د ډېرو خلکو کچن روان دی لکه کچن د ډېرو دنیا پکې کچن چلی د بنګم پکې چلی د پنجابیانو پکې کچن مچن چلی نو ډېر دیاړي مارانو پکې چلی نو بس الله دې داسې پروډوسر روزانه راولي او الله دې وکړي چې داسې فلمونه شروع شي ښه ښکلې ما والله چې د دې په ډله واورېده که نه نو ما پکې وچړل ما اوس یو کرکټر وکړو شهید صاحب د جړا سینې وکړو ډېر زیات مې خوښ شو نو ډېر زیات ښکلی سین و لکه ارباز صاحب سره و ارباز صاحب هم ښه کار وکړو جهانګیر هم ښه کار وکړو محمد حسین هم پکې ښه کار وکړو د موږ یو بل ډېر ښکلی اکټر پکې دی چیما صاحب هغه هم پکې ویلن دی ټول کار هغه وکړي او دننه پکې شهید صاحب شي کومګه وګورو داسې فلمونه مطلب دومره د غټ بجټ فلم یا په اختر جوړیږي یا په 14 اگست جوړیږي او دوی چې دا کوم ریسک اغستې نو یقینا چې ډېر د ستاینې وړ دي ځکه چې دومره غټ فلم په هم دغه کې څوک نه جوړي واو ډېر غټ کاش دی پکې دومره کاش ما چېرته په فلم کې نه لیدلې چې عوام ورځو کې ولې چې دی کې محمد حسین هم دی عمران صاحب هم دی چیم هم دی جهانګیر هم دی ارباز صاحب هم دی شهید صاحب هم دی محمد خان هم پکې ډېر ښه رول وکړو موږ هم پکې ډېر ښه رول وکړو د موږ د ورور بی ناست دی دم پکې ډېر ښه رول وکړو او د موږ یو بل ورور دی د پېښور نه راغلی دی ایوب تاکالي او هغه پکې ډېر ښه کرکټر وکړو هغه هم پکې ډېر حبیب صاحب پکې ډېر ښه کرکټر وکړو هغه هم پکې ګیره لګولي او ډېر ښه ډیلاګ یې وویل لکه او انشاءالله د ما یو دوست دی فلم شروع کوي او د فلم نوم دی کساب سره مچېړه کساب سره مچېړه ها جی او ډېر ښکلی فلم دی هغه او د پېښور دی او هغه په خپل هم کساب دی د هغه نوم دی رحمان الله کسابي خو ما وله نوم چینج کړو ما ورته وویل دا کېده چې کساب سره مچېړه نو هغه کرکټر به انشاءالله تعالی شهید صاحب کوي او جهانګیر صاحب به هم ورسره وي دا ټول به ورسره وي انشاءالله تعالی نو دا به موږ شروع کوو انشاءالله اختر نه بعد تر نه بعد نو خلک اختر له فلم جوړي هغه سره غریب سره لږ غونتې دغه دی که نه موږ وایو چې بغیر اختر نه جوړ شي ښه دی ولې چې اختر نه بغیر اکټران لږ ګزاره کوي اختر کې اکټر ګزاره نه کوي ولې چې اکټر 5 लाख روپۍ غواړي نو چې څلور اکټران لري نو بیا خو ډېرې پیسې جوړېږي ډېره مننه قدرمنو فلم دیدن په سیټ باندې موجود یو د ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دی ډېر زبردست کمپلیټ شي او اوس په نظر اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان